د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې له مودو شاړ او سوځونکې ځمکه چې په تیرو وختونو کې ان چا د آبادۍ فکر نه کولو سره له دې چې د هر ډول کرکیلې او هغه ډول استفادې وړ وه چې هیوادوال ورته اړتیا لري. تازه اسلامي امارت په تیلي چې د یو خصوصي شرکت په مالي لګښت په 909 تجربه ځمکه باغونه، فارمونه او پارک جوړ او د ګټې وټې جوګه یې کړي. نن شنبه چې د یادې ځمکې د آبادولو چارې رسما پیل شوې، په تړاو د کونړ مرستیال والي عبدالله حقاني داسې وایي: دغسې پروژې د ملت لپاره هم یوه لویه شتمني ده او یوه لویه لاسته راوړنه ده، ځکه چې دغه پروژې پیل کېدل دا دلالت کوي په امن باندې، په ثبات باندې، په استقامت باندې. نو دې کې ټولې هیوادوالو ته زمونږ دا غږ رسول دي چې ټول هیوادوال زمونږ شتمن هیوادوال راوګرځي او په خپله سرمایه ګزاري په خپل ملک کې وکړي. نو انشاءالله چې دا کې امارت ته هم ګټه ده، ولس ته هم ګټه ده او د امن د فضا ولس ته دا یو ډاډ ورکول هم دي. د کونړ ولایت د زراعت رئیس مولوي حبیب الرحمن دغه پروژه د ټولو هیوادوالو لپاره ګټوره بولي. د په خپلو خبرو کې زیاتوي چې اسلامي امارت ګام پر ګام د ورته ګټورو پروژو د پیل هڅې کوي او پر پانګوالو غږ کوي چې هغه سرمایه چې نور نړۍ کې پرې د بیا رغونې او نور کارونه کوي په خپل هیواد کې دي پرې د اقتصادي بډاینې لپاره کار وکړي. دا کومه پروژه چې افتتاح شوله نو دا الحمدلله د دې ملک دپاره دا یوه ګټوره پروژه ده چې د دې به عوامو ته هم ډېره ګټه وي، ملت ته، حکومت ته، ټولو ته به ګټه وي. او دا په دې چې کومه سرمایه ګزاري کومه کار شوی دی دا ډېر په اخلاص په صداقت سره د سعودي نه حاجي صاحب محترم راغلی، هغه دلته سرمایه ګزاري کړې ده او الله رب العزت یې د دې ملک د آبادۍ او د سوکالۍ نور هم داسې پروژې پیدا کړي. د مومند شرکت مسؤل عبدالمجید بیا وایي چې په کونړ کې یاده پروژه اخیستل حیاتي ارزښت ګڼي، ځکه دا ولایت په تیرو 20 کلونو کې د جګړې له امله په ګڼو برخو کې له پامه لوېدلی و. هغه وایي راتلونکي کې د هیواد په نورو برخو کې هم د ورته پروژو پلان لري چې هغه دښتې به آبادې کړي چې له بابادمه تر دې دمه پرې کرکیله نه ده شوې. غواړو چې د خپل وطن دپاره خدمت وکړو. په همدې اساس باندې موږ د سعودي نه راغلي یو او دغه ځای امارت اسلامي حکومت موږ ته په اجاره راکړی دی. غواړو چې دغه وطن ته خدمت وکړو، دا ځای سمسور کړو چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي، هم ملت ته ګټه ورسیږي، هم مو وطن سمسور او آباد شي. انشاءالله موږ خو کوشش دا کوو چې دا سر ته ورسیږي او یا سر ته رسېدو نه مخکې نور کار مزید پروژې واخلو او چې دلته وي که په بل ځای کې وي او د ملک او د وطن ته خدمت په اخلاص سره وکړو. هاخوا د کونړ امنیه قوماندان عبدالحق حقاني بیا د یادې پروژې مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې امنیت په ټوله معنا خوندي دي او دوی دې په پوره اطمینان سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. قوماندان همدارنګه په نورو پانګوالو هم غږ کوي چې په کونړ کې د پانګه اچونه وکړي. د سر او مال د امنیت لپاره دوی شپه ورځ کار کوي او په یاد ولایت کې د اندېښنې وړ هیڅ خبره نشته. د پروژو پیل کول یا پروژې د وطن ته د لرې لرې جا مسلمانانو راتګ دغه ښکاره خبره ده چې امنیت الحمدلله تامین ده، خو د دغه برسېره بیرته چې څوک دا کار کوي هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې تاسو خپل کار په ډاډه وکولی شئ. الحمدلله د امنیت په راوستلو کې شپه ورځ انشاءالله موږ خپل کوښښونه کوو. له هغې وروسته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلې داسې په زرګونو پروژې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي چې ګڼې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او څه لا هم د کار لاندې دي چې په راتلونکي وختونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سحر ګل، هوریت راډیو، کونړ.